چې مرم به مرګ شته دی خو په زړه دغه ارمان دی زما مرم به مرګ شته دی خو په زړه دغه ارمان دی زما زه یو مجرم یم یو ډاکو یم دا بیان دی زما کله هم تا او ستا قانون چاته دا خیال کړی دی چې عدالت د ملزمانو نه ډکېږي ولې ورځ په ورځ جرم ولې کېږي دا سبب د څه دی یا په سزا او پانسۍ جرم نه کمیږي ولې اخر دا ولې نه کمیږي دغه هو مه پوښته ښځه نه ووایه جناب دغه هر څه کېږي ولې نن یې په ګوته ښکاره کوم دغه اعلان دی زما زه یو مجرم یم یو ډاکو یم دا بیان دی زما د عدالت په کورسۍ ججه فیصله وکړه اخر دا ولې داسې کېږي د دې څه وجه ده ستا د سماج سوسایټۍ قانون خراب دی تمام تر څو بدلون چې د ژوندون د دې نظام ونه شي معصومې او ځوانې جینکۍ چې د ډوډۍ لپاره خپل بدنونه خرڅوي دغه نیلام ونه شي تر څو چې اوږې او پتن باندې بربنډ وي خلک تر څو چې اوږې او پتن باندې بربنډ وي خلک د اوږې خېټې بربنډ تن چې انتظام ونه شي نو جرم به دغسې زیاتېږي دا ګمان دی زما زه یو مجرم یم یو ډاکو یم دا بیان دی زما د دې وطن یو ښه شریف تعلیم یافته ومه ده د دې وطن یو ښه شریف تعلیم یافته ومه ده روزګار دپاره مې هر ښار او هر دفتر ولیده د چا وزیر سپارش نو چې نوکر شوی ومه کور مې ټبر او خپل ماشوم بچی نهر ولیده بل خوا څیرونه پی بل خوا ته سپو ته په څیرونو کې کاسو کې پراته جج صاحب ما په خپلو سترګو دا منظر ولیده نو وخت کړم مجبوره شرافت باقي تاوان دی زما زه یو مجرم یم یو ډاکو یم دا بیان دی زما د عدالت په کورسۍ ججه فیصله وکړه اخر دا ولې داسې کېږي د دې څه وجه ده نه هر ماشوم بچی مې مړ شه د دارو د وجې نشم ویلی چې کفن سره مې څه وکړله بل خوا د سیټ پیشو ناجوړه وه سرجن به راتلو یو ځناور دپاره ټول وسونه دو وکړله په داسې وخت به د چا زړه ماغه ضمیر قابو شي په داسې وخت به د چا زړه ماغه ضمیر قابو شي ما بغاوت وکړه د ژوند نه خو ما خو کړله د ظالم سر قلم کول اصلي میدان دی زما زه یو مجرم یم یو ډاکو یم دا بیان دی زما د عدالت په کورسۍ ججه فیصله وکړه ته د 500 سزا ورولو کې بوډا شوې دا دی ته د 500 سزا ورولو کې بوډا شوې دا دی داسې به ستا په شانتې نور هم بوډاګان شي ختم قانون سزا چې ورکوي دا کوشش ولې نه کوي چې دې قانون کې دا کل واړه ظالمان شي ختم صدۍ به تېرې شي خو دا لوبه به ختمه نه شي تر هغې پورې دا نظام چې په یو شان شي ختم خلاف د ظلم جج صاحب خوښ د کارځوان دی زما زه یو مجرم یم یو ډاکو یم دا بیان دی زما د عدالت په کورسۍ ججه فیصله وکړه اخر دا ولې داسې کېږي د دې څه وجه ده ستا په قانون کې چې زه اوږې بربنډ پاتې نه شي د چا بچی ورنه کیسه تش د علاج د وجې یا د یو کور ډیوه په دغه وجه تش ته نه شي یا د عصمت خرڅ ته یو پیغله مجبوره نه شي یا یو زلمی خودکشي ونه کړي سماج د وجې دا حقیقت دی دا دروغ نه دی ایمان دی زما زه یو مجرم یم یو ډاکو یم دا بیان دی زما د عدالت په کورسۍ ججه فیصله وکړه اخر دا ولې داسې کېږي د دې څه وجه ده تاسو صرف خلکو له روټۍ جامه مکان ورکئ بیا عدالت کې به مو چغې د ګونګیانو اورئ چاته میلاو دی چې د سر د پټولو نه شي هلته غلاګانې او نارې به د ډاکوانو اورئ په خالي خېټه کې جرمونه راټوکېږي ګورئ په خالي خېټه کې جرمونه راټوکېږي ګورئ زما په رنګ به دا سزا د مظلومانو اورئ اوس چې د څه خوښوي وکړه خوښ زندان دی زما زه یو مجرم یم یو ډاکو یم دا بیان دی زما د عدالت په کورسۍ ججه فیصله وکړه اخر دا ولې داسې کېږي د دې څه وجه ده